مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد محترم مجد أحد غزا بيانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اسلامي لښکر پس له هغه څخه چې شپې د احد او مدینې منورې په مابین کې تېره کړه د شنبې د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهي او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق او د ده ملګري 300 نفر د مسلمانانو د لښکر څخه جلا سول او د مدینې منورې و طرف ته رهي سول چې د دوی د دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو دوی نورې ډلې هم ضعیف شوې او د تګ اراده یې خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي و رضی الله تعالی عنه چې د خپل قوم مشر عبد الله پلار په منافقانو په سیسه او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وختي واجب وظیفې ته متوجه او راوي ګرځي متواضع تاسو وکوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم جنگ وکړي او خبرې قلم د خپل ځانونو څخه دفاع وکړي د خپل قوم د اویا نفر سره کومش په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو ستاسو په ملګرتیا مو جنگ کاوه پر قسم وته عبدالله او دا اعلان یې کاوه رضی الله تعالی عنه او سلامتی او د ځان سره یې وویل چې دنیا الله دشمنانو الله مورد سبحان الله الله عز وجل بخپل نبی ستاسو څخه مستغنی کی دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم معلوم منافقینو په باره کې د سورة آل عمران یوسل او شپږ نمبر آیات نازل شو اعلان کاوه چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني د دې لپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکارا او معلوم کړي چې دفاع یې کړی وو یا منافقان سوي وه او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکړي یا لږ تر لږه د دښمن څخه د خپلو ځانو او خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم نو دغه منافقانو وویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خامخا به مو ستاسو متابعت کړی وای دغه تلاوت شوی آیات منورې ته خبر را چې د منافقانو قول صلی الله علیه و سلم هجرت را کړی مګر اول دا چې دوی وایي اصلا جنگ نه پیښیږي دا فقط یو اوازه ده جنگ نشته کومش په دې پوسو چې جنگ کیږي نو خامخا ستاسو سره ملګری کېدو چې څه وخت برابر هم دا چې
که چیرې یو منظم او په قانون موافق جنګ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاتې سوي وای مګر اوس د یوه طرفه 3000 منظم لښکر دی او د بله طرفه فقط 1000 نفره بې وسلې او اسلحې دربدره مسلمانان دي دا خو جنګ نه دی فقط د خپل ځان هلاکول دي د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله قوانینو پوهېدلای نو خامخا ستاسو سره پاتې کېدلو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاو او احترام چې تاسو زموږ مشوره نه کړې چې په مدینه کې به پاتې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمل وکړي مسلمانانو په زړه کې څونه دا معنا و چې موږ په جنګ نه پوهیږو او تاسو معنا پرته و نو موږ نه پوهان د چی لپاره د خپل ځانو سره بیا یاست دلته راځي مقصد دا چې منافقانو د دواغو په بهانو او په خپل ځانونه د جنگ څخه حاکم او امر هم دي الله عز وجل دغه منافقانو دغه جواب د تکذیب په باره کې فرمایي او انصار هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان مدینه منوره پر کفارو هغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره کوله او کفر ته ډېر نږدې نسبت و ایمان ټول مدینه منوره دغه منافقان چې په ځل کافران او په مسلمانان وو د احد د جنگ په وخت کې په تشه بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه جلاس و مدینه منوره او بیرته مدینه منوره ته راځي دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان و کفر ته ډېر نږدې د مکه مکرمه ولاړ عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم دغه منافقان په خپل خلوص سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې د هغه تصدیق او نسته والله اعلم بما يكتمون او الله عز وجل په هغه ډېر ښه عالم او خبر دی چې دوی په خپل زړه کې پټوي دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله شوی چې مسلمانان مغلوب او ناکام شي د هجري کال شروع بلل کېږي دا د کال د شروع په سبب ده او د میاشتې د منزلو په حساب نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلاس و او قبات رسیدل چې ټول 200 نفر وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن په طرف ورهیږي خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ پر 12 هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس واړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غریه وشاته خلق د صحابه مګر اوس د مشرکانو د لشکر الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ځایو کې اړولې دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین او مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایي څوک انتظار پر داسې لار او احد نور وستلای سي چې د کفارو پر لشکر نسو په سر کې لوړ نه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه یا رسول الله زمور ولا نور خلق او د احد د غره طرف ته داسې یو لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تېرېدل او د مشرکانو لشکر د غرب خواته پاتې کېدی او په دغه لار کې لشکر د مرباح ابن قیظیم پر کشت ورغی چې دغه سړی په ښکاره د اسلام دعوه کوي یعنی د قیله اولاده او په زړه کې منافق او په سترګو هم او خزرج د قبیلو کوم وخت چې مرباح ابن قیظیم پوسو چې لشکر زما په کشت کې تېریږي او خزرج د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي کته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تېر سې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در رسیدو خبر دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلی و د ازما د کشت خبر نه تېرېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وایي بل لار نشته موږ باید پر دغه لار تیر شو په بني عمرو بن عوف کې حتی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بأدب خبرې کوي مسلمانان وشاهد چې دغه منافق ووژني او په تلوار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدي او استقبال دا ړوند د سترګو او انصار او مسلمانان
او په کشف کې تیر شي نو مسلمانان په کشف کې تیریږي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته فتوی خیر په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لښکر مخ د مدینې منورې په طرف ته و او شاید د احد هو مولاه والجبريل لا وصالح المؤمنين چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینې منورې په مابین کې هم هغه الله په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر جوړ او منظم مؤمنان د جنگ لپاره قطار ودرول ملائکه کومک کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په یو شی باندې او د هغه څخه تشویش دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ شروع یو ځای سو د مسلمانانو شاوه مرته صلی الله علیه و آله وسلم د شاده طرفه څوک حمله نشي کولای ترڅوچی مګر هلته د ای و جنوبي طرف ته یو کوچنی غرس او دا د ربيع الاول د دغه غره د طرفه څخه د مدینې منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو فکر او توجه د مخه طرف ته وي نه پیژني شاته به څوک نیمه متوجه او که دشمن د دغه کوچنی غره ته شاره تیر سي نو به د مسلمانانو تر شاوي او کم یو او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچنی غره لاندې سره نږدې و که څوک دغه غره لګوي د جنگ میدان تر رسول الله کیږي او په وشي مشتلای عمر وکاله نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په دغه کوچنی غره باندې رسول الله دغه لارې د بندولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماهر وشو وشتونکو یو ټولي انتخاب کړ چې د 500 نفرو په شاوخوا کې او دغه ټولي مشر عبد الله ابن جبير ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضي الله تعالى عنه د مدینه منورې ټول خلک چې دغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی د وشتونکو غر په نامه سره ویل کېده دا داسې د خوشحالۍ ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق وطرف ته واقع او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لري او هر یو وایي چې زماني دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درشایم رسول الله صلی الله علیه و سلم کوم یو وخت د مدینې منورې زیارت په نصیب او د احد وشهیدانو او غرته ورغلل د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ په ټول ویني نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غشبشتون کې امر کړ چې دغه غره پر سر مناست جوړ کړي او دا هغه وظیفه وشي چې په اسلام کې جوړ شوی دی دغه دوه کار وکړو اول رسول الله صلی الله علیه و چې دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدي جوړول چې د شاده طرفه پر موږ راسي په وشي اهمیت کومش کامیاب وو کناکام تاسو په خپل ځای ثابت ولاړ په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی کومونه ده چې موږ وجل کیږو بیا هم زموږ کومک مکو جنگ او جهاد لپاره د لشکر موږ غنیمتونه ټولو او جوړولو په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مکوي او لوی اجتماعات مرکز دی مدغه لوري څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د مشو وارونه کوي مسجد د مسلمانانو لپاره عام هغه شی مرکز دی نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر او دغه 500 نفرو ته واضحه او روښانه الله علیه و آله وسلم چې تاسو وظیفه ده کومش کامیاب هم سو تاسو به تر هغه خپل ځای نه پریږدئ چې ما امر الله عز وجل د سوره توبه غنیمتونه ټولول تاسو په دغه کار کې زموږ مبارک فرمایي او کومش مات سو شکست مو خوري بیا به هم تاسو زموږ د کومک لپاره خپل ځای نه پریږدئ نه به زموږ په کامیابی او نه به زموږ په شکست کې خپل وظیفه پریږدئ دغه امر یې و دغه 500 نفرو ته په تکرار سره وویل چې تاسو وظیفه ده هغه مسجد د قباء چې تابع او اساس یې د اول ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ بل په هر سبب حرکت کول منع دي چې په هغه کې دغه نفر هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې چې دوی دا خوشوي نو د غره پر سر دغه ډلې په تعینولو او کښینولو سره او په دغه شدیدو اوامرو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یوازنی لار چې ممکن د هغه طرف څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو د شاده طرف د مسلمانانو وسفو ته ورسي او د مسلمانانو راوګرځي بند کړ
پاتې شو د مسلمانانو نور لښکر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر په راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرر او د لښکر په چپه طرف زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه او د زبیر رضی الله تعالی عنه زفداوه چې د خالد ابن ولید د مهاجر مسلمانانو ژوند چې نیکور او د لښکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامدار پهلوانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کسان چې هر یو یې د جمعې ورځ جنگ کې پر زور حساب ودرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ نقشه هغه هم د دقیقه او حکیمانه چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت ښکاره کړي او دا ممکنه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوه پر دغه دقیقه او د حکمت ډکه نقشه جوړه. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډېر ښه او مناسب ځای ونیوی که څه هم د دشمن لښکر تر دوی دمخه په میدان جنگ ته راغلی او دوی وروسته راغلل. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت او ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شار او د شار استه طرف یې په غرو ساتلی په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده وه او د دې امکان و چې دشمن دې د دغه طرفه څخه راسي هغه یې د دغه پنځوسو نفرو غوښې ویشتونکو په ذریعه وساته او د خپل لښکر دپاره یې داسې یوه لوړه اختیار که لښکر شکست به یې وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کېږي چې بیا یې دښمنان ونیسي او بندیان یې کړي او که بیا چیرې دښمن وغواړي چې و دغه لوړې ته پسې ور وخېږي ډېر ځاني تلفات ورکوي او دښمن یې ودې ته مجبوره کړي چې د خپل لښکر د اړولو لپاره ښکته ځای ونیسي چې په نتیجه کې دښمن کامیابه هم سي د فتح او نصرت فائدې او ثمرې لاس ته نشي راوړلی او که کامیابي د مسلمانانو وه دوی ځینې تښتېدلی نشي او د مسلمانانو د لښکر د شمېر کموالی یې په خپل دلاوره او زړوره اصحابو نو د نبوي لښکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ دپاره د هجرت په درېیم کال د شوال د میاشتې په اووم تاریخ د شنبې د ورځې په سهار په دغه ذکر شوي ترتیب سره ونیول شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې درې ځلې سر پر سر سره اغوستې وې د لښکر په مابین کې ودرېدی او ویل تر هغو به په جنگ شروع نه کوئ چې ما نه یاست امر کړي او اوس خپل اصحاب د جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. وایي که تاسې په جنگ کې صبر وکړئ او ثابته پاتې سئ ستاسې د کومک دپاره به ملائکې راسي ځکه الله عز وجل په منظورو ملائکو وعده ورسره کړې د بدر په غزا کې الله عز وجل زر ملائکې راولېږل او اوس یې په درو زرو بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 143 نمبر او رسول آیاتو کې فرمایي اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. یعنی کوم وخت چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسې دپاره دا بس او کافي نه ده چې ستاسې رب ستاسې سره په درو زرو ملکو چې د اسمانه څخه رالېږل سوي بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. صلى الله عليه وسلم كتاسي صبر وکړي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي دغه 3,000 ملائکې مو بس او ستاسې د کومک دپاره کافي دي او که مشرکان پر تاسې په ناڅاپه ډول راسي ستاسې سره به ستاسې رب په 5,000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خپره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لښکره سره د کفارو د کومک دپاره رارهیدی. نو الله عز وجل د مسلمانانو د اطمینان دپاره وفرمایل چې 3 نه بلکې 5,000 ملائکې به ستاسې د کومک دپاره درولېږم.
مګر هو تاسې باید پوه شئ چې دغه د ملایکو لیږل فقط ستاسې د اطمینان او خوشحالۍ لپاره دي چې زړه مو پر قراره شي کنه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې او یوازې د الله عزوجل د طرفه دي نو ځکه الله عزوجل پسې فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او الله عزوجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مګر ستاسې د خوشحالۍ لپاره او د دې لپاره چې ستاسې زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مګر د طرفه د الله هغه چې ډېر قوي او غالب دی او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علماء کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل شوي دي څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نه و ذکر کړي نو دلته مې ذکر او بیان نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي کوم صبر وکړي او ثابت پاتې سواست لکه څنګه چې په بدر کې ستاسې د کومک لپاره ملائکه راکښته شوې دلته به هم ستاسې د کومک لپاره درته راسي مګر هو صبر پکار دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابت ودرېږي ځکه تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمېر 700 نفره دي او کفار 3000 نفره دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره پورته کړه ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنه ولاړ شو ویل یا رسول الله زه اخلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې را ایسته کړه ولې نه کړ حمزه رضی الله تعالی عنه کښېنست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا توره پورته کړه او ویې ښوروئ ویل څوک دا زما توره د دې په حق اخلي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي توره یې نه کړه علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ولاړ شو ویل زه غواړم یا رسول الله بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي او توره ورنکړه زبیر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ شو ویل زه یا رسول الله دغه نفر چې تر اوسه د تورې اخیستلو دپاره ولاړ شوي دي ټوله د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنګي پهلوانان او قهرمانان په نورو ټولو مسلمانانو کې یا خو د دوی په مثل نسته او کوي یا په کم وي ټول مسلمانان د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مصر کې و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته صلی الله علیه و آله وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته لیکلی و ما اعتذر نفر استاد عمر لپاره درولې حال دا چې د لشکر شمیر 4000 نفر یا رسول الله نو بیا په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واضح کړه چې او دغه لشکر سره چې 4000 نفر دي 4 نفر قومندانان سره چې هر یو یې ماته 4 نفر حساب او مناعسته چې په یعنی 4 نفر کې یو زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او بل انصار که هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه دغه نفر خو هر یو یې 4 نفر حساب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مهارت د تفکر کې وړوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هر کور چې دغه نفر تور نکړه هغه به او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله دغه نفر وانه او مناعت راځه
مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل توره د پنځم وار لپاره پورته کړ او وی فرمایل څوک دا توره د هغه په جلاله د طرفه امر کړی ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه چې کوم سماع د پاره ابن خرشدي الله عز وجل يا رسول الله دغه توري حق څه دي اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتني انتظار کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ذکر کړي چې حق یې چی دا امر کړی و دغه پښتني وایي چې زه غواړم او واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې توري حق دادي چې نه وهل به پکوي چې کږي يعني په هر کله چې دوه کفار وهي چې د دې وهلو څخه ترکه رسول الله صلی الله علیه و سلم الانصاري رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم ودای ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه و سلم او خرابم ذکر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته یتیمان و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر اندازې زیات خوشاله رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ډیر لوی پهلوانانو وانه دا ولاړ او اوس یو څه او شاته وکړه کار سره د درجه او مقام اولنی ښکار بیا چوک ابو دجانه رضی الله تعالی عنه مبارک واخسته چې هغه څلور جنگي قهرمانان د هغه پاکستان نسو موافق مبارک او مشرف کړیو ابو دجانه رضی الله تعالی عنه علیه و سلم شجاع او جلاوره جنگي پهلوان د جنگ وخت او میدان کې سلام د ماګان او غرور د بنی نجار او نخرو تکاوه او دا یو سر د سمال توفیق کم وخت چې دغه د سمال پر سر وټړي رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دا خوشو يعني د ماګانو سره جنگ څخه نوز او د علیه الصلاه والسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم تر واخسته هغه سر د سمال د جیر الله علیه و سلم را ټول او خبري ورسره او د دوه لشکرو په مابین کې فخر او غرور سره تک ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سامان الله صلی الله علیه و آله وسلم او وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی خوش رضی الله تعالی عنه دغه سزا خپل کوته یو یعنی کفخر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بل نو په هر ځای او هر وخت الله یعنی رسول الله فخر او غرور نخوش نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنی شرف هل ته مشرکان خپل لشکر انصاری رضی الله تعالی عنه نظام موافق جوړاوه د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان بن سعد بن حرب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د لشکر د راسته طرف قومندان خالد بن ولید چې په دغه وخت کې مشرک و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قومندان عکرمه بن ابي جهل او د لشکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه والولي او د لشکر د وشتونکو قومندان عبد الله ابن ابي ربيعه صلی الله علیه و آله وسلم او د لشکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبد الدار وظیفه چې دغه منصب وبني عبد الدار هغه وخت ورسېدلی و چې بني عبد مناف تر قصي ابن كلاب ورسته قریش په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل او د جنگو د بیرغ اخیستلو وظیفه وبني عبد الدار ته وسپارل شوه او هیڅ نه ځای کولای چې دغه منصب علیه و سلم امر وکړي دا کار چې پر دغه سقایا او رفاده یعنی حاجانو ته وبه او ډوډۍ ورکول لکه د کعبه شریف پوښتنه او داسې نور کارونه چې وشل شوي او منځونه په بني عبد الدار د رسول الله صلی الله علیه و سلم اولنۍ مسجد عمومي قومندان د دې د پاره چې دوی احساسات وپاروي حرام څخه یا بني عبد الدار هغه مبارک ترین مشرف تاسو سره وو او مشتهر را پیش شو چې را پیش او دغه مزکه د دغه مسجد لپاره د الله ولولي لشکر ماشه او اختیار نو یا بنن د بیرغ ورسا کنه یا یا مشترا پیش دي چې موږ یې ساتل الله جل جلاله په اراده خپل مقصد کامیاب بني عبد الدار د په خبرو مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دي والمشترا بیرغ وتعتبر تسلیم کو تبووینه چې د جنگ په وخت کې موږ څه کارونه کوو نه بلچا او واقعا هم بنو عبد الدار او په جنگ کې داسې د ثابته ودرېده چې د خپل پلرو نسل یې
ټول څنګه چې مخکې مو یعنی ټول د مرګ تر وخت صلی الله علیه و سلم او ټول د مسلمانانو د طرفه الله په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړ. د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه صلی الله علیه و سلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه. نو دغه مقصد د پاره اولا ابو سفیان او انصار ته حال ولله چې نه مناسبه چې تر تعال ور او د اکا زامن سره پرېږدي چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و سلم او مهاجر مسلمانان یا ابا ایوب موجود اکا زامن سره پرېږدي او خلق د هغو سره تر جنگ کولو وروسته موږ در څخه ځو موږ تاسو د جنگ لپاره نه یو راغلي. ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هم اهل ایمان په مقابل کې شغلونه په جوړولو شروع کړي کما نفع او فائدہ نشي کرام کار کوي. د انصارو د طرفه په جواب کې د اول ورځ توسبه د مسجد کفار د شروع خبرو په اوریدلو هیڅ کله نه وکړي. جل جلاله موږ چې د جنگ وخت نور هم نږدې ولا شکر مخ په مخسره ودرېده. قریش هم د مسلمانانو د تفرقه او اختلاف د پاره یو بل نقشه جوړه هغه دا چې د مشرکانو یو بل خائن نوکر یعنی هم دغه الله عامر الفاسق متول کېده چې دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن سيفو او پراهب سره مشهور جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راهب پر ځای فاسق وباله په جوړولو سره د جاهلیت په وخت کې د اوس او خزرج جوړولو په وخت کې ډېر محترم او په شسترګه ورته لري کولو د پاره کوم وخت چې مدینه منوره ته اسلام راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنی اعلان اشکار او واضح ډول سره وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر نو د په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولای مګر نو یې مدینه منوره پرېښول او شام ته ولاړ. کوم وخت چې واوري د کفار د مسلمانانو د جنگ لپاره تیاری نیسي نو دوی هم راغلي او د کفارو په لښکر کې شامل او داخل رسول الله صلی الله علیه و سلم کفار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقوي او مشرکان ته ویل فرمایي کزما قوم ما ومني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګری کیږي. نو اوس دغه سړی یعنی ابو عامر الفاسق محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره میدان جنگ ته وروتي او په لوړ اواز وخپل قوم ته ورکړي یا معاشر الله علیه و آله وسلم غوښته ز ابو عامر یم ستاسو او د محمد سره نه ما تراسي زستاسو مشر او سردار د اوس او خزرج قبیله په جواب کې تر هر چا شخص اے د الله دشمنه الله د تا په موږ نه وي هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په فکر نه کاوه چې د قوم دی ودته داسې سخت جواب ورکړي ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند او کبه وغوښته چې وایي داسې سخت جواب ورکړي. د شعر د واسطه ابو عامر وویل یا خبر والله ما قوم ته تر ما ورسته شرط فکر کې چې به مسلمانانو شعر وایي ما عليه الصلاة والسلام هم ابو عامر د کفارو په لښکر کې پاتې او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې د پاره د مشرکانو دوهمه نقشه ناکامه شوه او د کفارو په جوړولو کې د تفرقې اچولو کوششونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیره صحابه کرامو که څه هم کفار ډېر کوشش کاوه او په اسلحه مجهزه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم خلک وباشي. ابو عامر الفاسق مګر تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې لپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ولويږي او تاسو ته معلومه ده که څوک په یو غار یا کنج ته ولويږي هغه په اسانه سره وژل کېږي. نو ابو عامر څو نفر هم د ځان ملګري کړي وو او غارونه کیندي د پاره د دې چې مسلمانانو ورولويږي. قریش هم هلته خپل لښکر و جنگ ته تشویقوي مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه د کفارو د تشویق لپاره فقط ښځې وې اوس د مشرکانو ښځې چې مشره د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپل حصه د لښکر د صفو او قطارو په مابین کې
دریې په لاس ګرځي دریې وهي او د جنګیالیو د احساساتو د پارولو دپاره بیتونه او اشعار وایي په غزلو کې بیا داسې اشعار ورته ویل که کامیابه سواست موږ به محبت در سره کوو کوربچې به درته هوارو بالښتان به درته ایږدو موږ به در سره لاس تر غاړه او داسې نورې بې حیا خبرې او که ناکامه سواست دښمن ته مو شا وګرځول نه تاسې زموږ یاست نه موږ ستاسې دا د قریشو د تشویق طریقه وه د مخه تر جنګ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم یو حبشي امرأې درلودی چې د امرأې نوم یې وحشي ابن حرب دغه وحشي په نیزه ویشتلو کې ډېر ماهر و په نیزه یې داسې ویشتل کول چې هېڅ وار یې نه خطا کېدی نو دغه وحشي امرأې وایي زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې طعیمه ابن عدي نومېدی د بدر په ورځ ووژل سو او اوس چې خلق وحد ته ځي نو ما ته جبیر وویل که تا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي ته حر او آزاد ستا ازادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده وحشي وایي ما هم دغه سودا قبوله کړه او د مشرکانو سره جنګ ته راووتم په خپل سر کې د خپلې ازادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم زما نه د جنګ او نه د لښکر سره تعلق فقط خپله ازادي غواړم بل د هېڅ شي په فکر کې نه یم بېله د حمزه د وژلو او رسول الله صلی الله علیه و سلم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکړم بل هیڅ مقصد نه لرم بل خپل ازادي چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې نو وحشي فقط دغه مقصد لپاره د جنگ په میدان ته داخل شو چې حمزه الله علیه و سلم داسې خواړه ورولې دا و میدان جنگ کې د وحشي د راتګ سبب ګټ کړی و محترم ورو بیا چې مو د خوړو د مخ تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکړم خپل یو عذر باید بیان کړم نو هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نو چې د هرې ورځې واقعات یې په ترتیب سره بیان کړم او موږ په هغه کې جنگ ټول وخت او موده فقط نیمه ورځ په سهار کې شروع شو او ماپښین پای ته ورسېد او واقعات یې خوراکي په یوه لحظه او یوه وخت کې دلته او هلته دورې هورې قسم قسم مختلف واقعات پیښیږي که څه هم زه به تر ډېرې اندازې کوښښ وکړم چې واقعات په ترتیب سره بیان شي خو بیا هم نسم کولای چې ټول واقعات په پوره ترتیب سره دلته بیان کړم ځکه په یوه لحظه کې مختلفې واقعې پیښیږي نو خو د حالاتو د بیانولو دپاره یوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم او بیا بلې او په پوره ترتیب مراعات نسم کولای دغه عذر می تاسو او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکړو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د امانتو د رسول لپاره مرحله شروع کې پاتې سو د جنگ اول پیل وځي د مشرکانو د بیرغ اخیستونکي طلحه ابن ابي طلحه العنبري تر هجرت چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه دا سړی په اسطورو میدان جنگ ته راووت او ویل چې مبارزه سره کوي د حقوق و مالکانو ته ورسول او دلاوري په سبب خلک یې مکرمه په شهر کې بګر مگر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ورته مخ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ورنکړي د زمری غوندي حمله پر وکړه پسغستا ور په حواسو هل تلور د ورته وروختی یا امانتونه سړی په یو حمله د اوښه څخه کښته وغورځاوه او امانتونه نه پاته او د په توره حلال یا والله رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دغه په زړه پورې حمله او د کافر وژل ولیده تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه رسول الله صلی الله علیه و سلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او ویې فرمایل هر نبی لره حوادث او زما حوادث صلی الله علیه و سلم په دې جنگ کې هغه پهلواني چې د جنگو په شروع کې پکېده محمد ورته ویل کېده جنگ او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ګډ د میدان جنگ د علیه السلام هر نقطه کې دوه لښکر سره اخته دي
نو دغه ځای مکه مکرمه ته ولې جنگ طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او کورنۍ راولي کبه د هر طرف بیرغ ولري او بیا به نو مکه مکرمه ته راولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا دا چې لشکر منظم ثابت په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه کبه بیرغ ولري او بیا به نو سپورته معنا دا چې لشکر شکست وخوري او د تیښتې په حال مقصد دا چې یوازې د عربو بلکې په پخوانیو جنګونو کې د لشکر حال پر بیرغ معلومه دي چې لشکر قائم دی په مکه مکرمه کې ماته شو یا دا چې لشکر شکست وخوري او تښتي د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه او د کفارو بیرغ د بني عبد الله صلی الله علیه وسلم د هغه لور چې د بني عبد الله اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه او د زبير رضی الله تعالی عنه د طرفه همدارنګ د دوی سره بیانو بیرغ عبد الله ابن ابي بکر عثمان ابن ابي طلحه ابو بکر الصديق رضی الله تعالی عنه کورنۍ ایام دي چې ابو سفیان ورته ویلي و چې یا بني عبد الله د بدر فورت د ابو بکر هم بیرغ ستاسو په لاس کې وو او ولوي کنن ورځ هم بیرغ د څخلېږي اوس یې لاره پرېږدي بیان سي چې د هغې د قسم دی هیڅ کله به بیرغ ولوېدلو ته نه پرېږدو په هغه وخت کې رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او قهرمان چې هر څوک په اول ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست او حتی آسانه لاره ده چې بیرغ یې نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي یو نفر د ځان چې د کفارو بیرغ ثابت اولا عنهما ومدينه منوره ته عثمان ابن ابي طلحه بیرغ پلاس شعرونه وايي میدان جنگ ته راوتی حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ د طرف ډیره سخته او شدیده حمله شروع او نا امیدي شفاء او راسته طرف ته وهل کوي کفار وجني لکه ژرند الله علیه و سلم هغه مې د کوي په حال می خبر د کفار او بیرغ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرغ پلاس کې پتوره یې پر اوجو لاس یې د اوجه سره په هوا محبت د مکه سره سرجیات معلوم ذات محبت دا خو وجه او د صحت ځای جنگ په اولو دقیقو کې کفار برکت واچوي ډېر ژر د ابو طلحه بنزوي ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کوي حمزه رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه عدالت پر هغه هم حمله وکړه دا یې هم ووایي مرحله بیان هم ور بیا د کفارو بیرغ ورونو دغه د بیرغ اخیستونکي چې وژل کیږي او د جنگ کار د مکه د هر مکرمه طرفه د بیرغ پر اخیستونکي وعده کوي نو ځکه دغه وژونکي په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي صلی الله علیه و سلم اختلاف د هجرت وړ دي د واقعاتو د شپو هدو یو راوي یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکي ووژل اول به د هجرت بل راوي او مفهوم ځان پوه نفر واري لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکي ووژل خبري وکړي نو چې مسلمانانو د اول روایتو کې ته هجرت د وژونکي په نامه کې اختلاف راسي قابل د تشویش نه مختصر ډول سره مقصد د کفارو د بیرغ چې الله جل جلاله وژل کیږي دین او عقیده تر هر شي کفارو بیرغ د دوهم وار د پاره کوم وخت چې د دین احکام او عقیده چې د جنگ په شروع کې او دوی بیرغ سره مخامخ لويږي یا دا ور دین او بیرغ عقیده د ابو طلحه المسيح مسافع ابن طلحه پورته کړ مال او جاه او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنه راټول سو حمله الله عز وجل څخه منع کړی مسلمانانو دا د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا عقیده د ساتلو کفار ټول طاقت ټول د بیرغ وساتلو ته متوجه دي نو ځکه یو کولای شي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ څخه منع او کسب کار په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بل ټولي جوړ او خالد او د بل طرفه پر بیرغ حمله وکړه په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا ده د دریم وار د پاره د کفارو بیرغ د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په واسطه ولوي د طلحه بن کلاب ابن طلحه بیرغ پورته بیا هم جنگ پر بیرغ شروع علي رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه عدالت دي بیا یې حمله پر وکړه دا یې هم ووجه د څلورم وار د پاره بیا د کفارو بیرغ ولوي او د ابو طلحه د کورنۍ 15 نفره ووژل شو د کفارو لشکر د میدان جنگ د شاوخوا څخه ورته چې بیرغ ته څه پېښه ده د اخلاق ریږي او پورته کېږي ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه ورته پېښه شي او د جنگ شدت هم ټوله د بیرغ پر شاوخوا کفارو ډېرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شا خبرې د تصدیق د بیرغ د شاوخوا ټول کفار دوی ته متوجه دي هلته د طلحه بل زوی چې جلال ابن طلحه بیرغ پورته کوي
دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د یوې نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي د تلحظ یې ووژي او د کفارو بیرغ د پنځم وار دپاره ولوېد کفار لیونیز نه پوهېږي چې هیلې کې کم یو منع سلافه د ابوطلحه لور یا یې نشو چې د هغه پنځو وژل سوو کسانو خور یا عمه وه دا هم په دغه جنګ کې حاضر وه او دا پوهېده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي او پوهېده چې د هر وار بیرغ د لوېدلو سره د دې یو ورور وژل کېږي نو د بیرغ و طرف ته ور دمخه سوه نو ځکه الله هغه وخت بیرغ ته ور ورسېده چې پنځم ورور یې که ضرورت پیښ عاصم ووژي دا ورته ګوري او ورور یې ووژل او بیرغ هم د پنځم وار دپاره ولوېد شپږم نفر چې دی هم د ابوطلحه د اولادې څخه بیرغ پورته کړ سلافه ورته ګوري پنځه ورونه یا ورارګانې ووژل سول او شپږم یې بیرغ پورته کړ دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې شپږم نفر ته ځان ورسوي او هغه هم ووژل سلافه چې دغه شپږو وژل سوو نفرو خور یا عمه وه ورته او د شپږم وار دپاره بیا بیرغ ولوېد د کفارو لښکر د جنګ د اولو لحظو څخه پرېږدېدو سلافه چې ولیده چې دوه ورونه یې د دې وخته د عاصم رضی الله تعالی عنه په لاس وژل کېږي نو یې دا خیال سو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنه وژلي دي د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنه ووژل نو ویل شوی د عاصم سر راته راوړي قسم دی چې د سر په کوپړۍ کې به شراب وڅښم او بیا به دغه سر مسلمانانو ته ازارونه ورکول او په انعام کې به هغه چا ته ورکم چې دغه سر یې راته راوړی وي یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر راته راوړي چې زه به دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته ورکوم دلته نو پر عاصم حملې زیاتې سوې ځکه هر څوک وایي چې دغه انعام او جایزه واخلي خو عاصم رضی الله تعالی عنه چې وهرې خواته مخکې وهل او وجل کړ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ټول اصحاب کرامو د جمهوریت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې نوم عبد الله ابن عثمان ابن عبد الدار قرنی وجل صلی الله علیه و وسلم کفار څخه یو نفر چې د ابو طلحه د قرنی څخه نو مگر د بنی عبد الدار څخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د دوه وار د پاره بیرغ پورته کړ دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه له طرفه ووژل ورسول الله یا په بل روایت حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او فصل رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه حمزه رضی الله تعالی عنه دا سړی بیا د قزمان له طرفه ووژل سو چې دغه مفهوم ته اصلا منافق خو په جنګ کې د عقیدې نه بلکې د قومیت پر اساس رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل مریضی کې او بیا د کفارو د امامت لپاره عمرو بن عبد مناف العبدري پورته خلیفہ وګرځاو دا هم د قزمان له طرفه ووژل د خلق د المانزه بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي دا هم په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر بن ددان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم او واتان هم الله عز وجل بخبل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وای او لائق ګرځولي ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات
د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شیبه اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا